قابل قدر محترم او مشرانو کشرانو د جمعې مبارک ورځ ده د الله جل وعلا شانه د عظیم کلام قرآن کریم د سورۃ حجرات شپږشتمه پاره یو آیات کریمه ما ستاسو وړاندې ولوستلو. همدارنګه د آقا نامدار فخر موجودات سرور کونین سردار دو جهان سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارکه می ولوستلو چې د دې خلاصو نه چول د مساجدو د جمعتونو آداب او احترام کول، همدارنګه د آقا نامدار علیه الصلاۃ والسلام د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغه د آداب او خیال ساتل د دې ذکر کول دي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته چې کله تشریف راوړلو نو په مدینه منوره کې دوه قسمه خلکو چې یو د مدینه ذاتی اوسیدونکو خلک هغه ته انصار وایي، دوه قبیله پکې وی غټه مشهور، یو ته اوس وایي او بل ته خزرج قبیله وایي. همدارنګه دویم قسم خلک په هغه کې دا يهوديانو مدینه منوره کې د هغه غټه درې قبیله وي، یو ته بنو نذیر وایل او بل چې د بنو قریظه او درېمه قبیله بنو قینقاع. څه خلک مدینه کې دنه قریب اوسېدل، خار کې اوسېدل، او بعض خلک اطراف ته باندو کې اوسېدل، هغوی ته به اعراب وایل، یعنی د باندو خلک باندچیان بدوان. نو اکثر داسې وي چې په خاریو کې شهري علاقو کې هغه کې د دنیا د طور طریقو نه بنده خبرېږي، حالات و نظر خبرېږي او د آدابو د هغه لحاظ او خیال ساتل پدې باندې پوي وي. چونکه یو خبر چې راځي نو اول خاریه ته راځي، بیا د هغې نه وروستو خورېږي باندو ته او غریض علاقو ته رسېږي. همدارنګه مدارس او مساجد، همدارنګه مراکز دم زیات چې ده په هغه ځایونو کې وي چې هغه آباد وي، شهري وي، خاریه وي، نو الته مدارس زیات وي، مساجد زیات وي، خانقاهونه او د دین مراکز دا اکثر الته زیات وي. نو هم د هغې نه بیا علوم خلک حاصل هم د هغې نه تعلیمات دې ته ملاویږي، هدایات ملاویږي او آداب باندې پوهیږي او بیا خورېږي دا خلک. مثلا علماء کرام مدارسو کې سبقونه طالبان وي، دا هغوی نه علما جوړ شي او بیا خورېږي اطرافو ته، د کلو علاقو ته، همدارنګه باندو ته او غریزو علاقو ته. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې هم داسې وه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ام القرا کې، یعنی د ټولو کلو اصل چې مکه مکرمه ده هغه کې پیدا شوی دی او په هغه کې خپل د ژوند 53 کال تیر کړی دی. بیا د هغه 53 کالو دغه اخیری 14 کلونه چې د نبوت دي د مکه مکرمه کې، نو د مکه خار دی او هغه وخت کې آباد او خارو. او بیا د هغې نه پس د هجرت حکم چې ورته وشو، اجازت میلو شو، نو مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړل، ټول 3 کاله شو. د پیغمبرۍ د اعلان نه پس 14 کلونه د مکه مکرمه کې پیغمبر اسلام تیر کړل او 10 کاله چې د مدینه منوره کې تیر کړل. نو دواړه خارونه دي. د دې نه علاوه نور پیغمبران چې کم راغلي دي نو هغوی هم خاریه کې الله پیدا کړي چې کوم ځای کې خلک زیات هغوی ته الله پیغمبران را لېږلي او د هغې نه پس بیا د هغې دعوت هغه خور شوی ده او د نبي علیه الصلاۃ والسلام دغه شریعت محمدي چې الله کم نازل کړی دی پې دا د دنیا ګوټ ګوټ ته صحابه کرامو رسولی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تعلیمات، هدایات، قرآن کریم
چې د الله وحی دا پیغمبر اسلام احادیث صدام د الله وحی دا خو غیر مطلوب ده د قران تشریح ده تفصیل ده نو دا د صحابه بیا رسولې ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صرف مکه او مدینه بلکې صرف عرب نه او بلکې د ټول دنیا انسانان هم صرف نه پیریانو ته هم الله جل جلاله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر را لېږلی دی الله جل جلاله دې دغه څو خبرو باندې ما د تاسو ټول ته عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین